وګوره د خدای پاک کارونه څومره ښایسته دي. دا ماته د هغه مینه را یادوي چې ما لپاره یې لري او ستا لپاره هم. هغه خدای چې موږ ټول یې پیدا کړی یو، هغه خو ما نه ویني، ما نه پیژني. شاید چې پرهیزګاره خلک د خدای خوښ وي، نه لکه زما غوندې. ربکا جانې، کاشکې ته هم 3 کاله را سره د هغه پسې تللې. عیسی مسیح یادوي که نه؟ سکینې ترورې د هغه په باره کې راته یو څه ووایه. هو، کیسه وکړه که نه؟ ډېر ښه. راځئ. ښه، له اوله به یې شروع کړو. کله چې عیسی ولیده؟ نه، په دې خاطر چې د عیسی په ژوند ښه پوه شو باید له اوله یې شروع کړو، هماغسې څرنګه چې مقدس کتاب یې وایي. په اوله کې خدای پاک ځمکه او بوټي د وچې ژوي او د اوبو ژوي پیدا کړل. او لومړنی انسان یې له خاورې پیدا کړ او د هغه په پوزه کې د ژوند روح پوه کړ. د لومړني انسان نوم حضرت آدم و. خدای وفرمایل دا ښه نه ده چې آدم د یوازې وي، زه به هغه ته یو مناسبه ملګرې جوړوم چې ورسره مرسته وکړي. بیا خدای د آدم یو پښتۍ راواخیسته، ښځه یې ترې جوړه کړه او نوم یې حوا کېښوده او هغوی ته په ټولو مخلوقاتو د حکومت کولو اختیار هم ورکړ. حضرت آدم او بیبي حوا د خدای پاک په حضور کې د عدن په نوم یو ښایسته باغ کې ژوند کاوه. خدای پاک په باغ کې د هغوی سره ګرځېده او خبرې به یې کولې. هلته نه غم و او نه مرګ. خدای آدم ته وفرمایل ته د باغ له ټولو میوو څخه خوړلی شې، خو د نیکۍ او د بدۍ د پیژندنې ونې څخه ونه خورې، که دې ونې څخه دې وخوړل مړ به شې. خو یوه ورځ شیطان بیبي حوا تیره ایستله. بیبي حوا میوه راوشکوله او ویې خوړله او لږ څه یې آدم ته هم ورکړله او هغه هم وخوړله. د بابا آدم او بیبي حوا شرمیدونکې نافرمانی نه یوازې له خدای سره د هغوی نظم او یووالی قطع کړ، خو د دوی دواړو په منځ کې هم دا ختم کړ. د میړه په نصیب کې د مشکل او کړاو ژوند شو او د ښځې په نصیب کې د زیږېدو دردونه او د میړه حکمرانی. خو خدای وعده ورکړه چې یوه ورځ د ښځې څخه به یو څوک راځي چې د شیطان سر وټکوي. مقدس کتاب وایي چې رحیم خدای یو پلان لري چې خپل مخلوق ته څرنګه حرمت او یووالی بیا راولي. خدای پاک د خپل د پلان یوه برخه حضرت ابراهیم ته وروښودله. هغه وعده وکړه چې ابراهیم ته به برکت ورکړي او د نړۍ ټولو خلکو ته به هم د هغه له لارې برکت ورکړي. یوه ورځ خدای حضرت ابراهیم وازمایل او ورته یې وفرمایل چې خپل زوی قرباني کړه. حضرت ابراهیم ته د خدای پاک وعده په یاده وه چې همدې زوی لخوا به د هغه نسل زیاتوي او ټولو خلکو ته به برکت ورکوي. خو بیا هم پر خدای توکل وکړ او امر یې ومنل. خدای پاک وفرمایل ابراهیمه، اوس مې وکتل چې ته زما اطاعت کوې او په خپل ګران زوی باندې هم صرفه نه کوې.
حضرت ابراهیم یو پسه نږدې ولید، نو پسه یې د خپل زوی په ځای خدای ته قرباني کړ. خدای پاک چې په خپله د حضرت ابراهیم د زوی په ځای یو پسه قرباني ته تیار کړ، نو داسې یې خپل هدف راښکاره کړ چې څرنګه به د مرګ او د ګناه لعنت له منځه وړي او انسان د ځان سره پخلا کوي. د ناصرې په ښار کې یو پیغله وه چې کوژده یې د یوسف سره شوې وه. د هغې نوم مریمه وه. خدای ستا عمل دی او ډیر برکت یې درکړی دی. مریم یې مه ډارېږه، پر تا فضل شوی دی. ته به امیدواره شي او زوی به دې پیدا شي او نوم به یې عیسی کېږدی. زه خو پیغله یم، دا څنګه کیدی شي؟ روح القدس به په تا نازل شي، د خدای قدرت به په تا سیوري واچوي. دا ماشوم به ډیر لوړ وي او د خدای زوی به ورته وویل شي. ستا د زوړ عمر خپلوانې الیزابت به هم یو زوی وشي. هغه چې شنډه وه اوس د 6 میاشتو امیدواره ده، ځکه هیڅ شی خدای ته ناممکن نه دی. زه د خدای وینځه یم، څه چې تا وویل داسې دې وشي. نو مریم په بیړه د الیزابت کره لاړه. الیزابت مریم جانې، او دا رښتیا دي؟ ته تر ټولو ښځو بختوره یې. ستا په ناز کې کوچنی هم بختور دی. زه څومره بختوره یم. ما د ژغورونکې مور زما لیدلو ته راغلې ده. کله مې چې ستا سلام واورېده، په نس کې مې ماشوم په ټوپو شو. زړه مې د خدای حمد وایي، روح مې د خپل ژغورونکي خدای څخه خوښ دی چې زه د هغې عاجزه وینځه هیره نه کړم. د نن نه وروسته به ټول خلک ما بختوره بولي. عیسی په بیت الحم کې په یوه غوجله کې وزیږېده، ځکه چې په سرای کې د هغوی دپاره هیڅ ځای نه و. او د فرښتو یوې ګڼې د هغه د زیږېدو اعلان وکړ. کله چې د کوچني د سنتولو وخت راورسېده، نو نوم یې عیسی کېښوده، یعنې د خلکو ژغورونکی. بیا مریم او یوسف هلک د خدای کور ته ویوړ، تر څو هغه خدای ته وړاندې کړي. کله چې ما د عیسی د مور کیسه واورېدله، هماغه وخت پوهه شوم چې عیسی تر یو پیغمبر لوړ دی. کله چې ملایکې عیسی ته د خدای زوی ویل، هدف یې څه و؟ څه وایي چې خدای د کومې ښځې سره اړیکې درلودلې؟ نه نه نه، یاد دی د مریم پیغله وه. د عیسی پیدا کېدل د خدای یوه بېسارې معجزه وه. خدای هر څه کولی شي. دا منې که نه؟ عیسی هم د یوې مور څخه وزېږېد، خو هغه د خپل معجزوي زېږېدنې د مخې تر هر انسان لوړ دی. د ګناهونو نه توبه وباسئ، د پاکۍ غسل درکوم. خدای پاک به مو ګناهونه وبخي. کله چې د الیزابت زوی یحیی نبی خلکو ته په سیند کې تعمیدي غسل ورکاوه، اعلان یې وکړ چې مسیح به راشي. زه په اوبو تعمیدي غسل درکوم،
خو داسې څوک راځي چې له مانه ډېر لوړ مقام لري. زه خو د هغه د څپلیو د بندونو د خلاصولو وړ هم نه یم. هغه به تاسو په اور او روح القدس پاک کړي. هغه به په خپله خاښۍ خپل درمن پاک کړي. غنم به د بوسو نه بیل کړي او په خپل ګودام کې به یې واچوي. او روح القدس لکه کوترې په شان په عیسی باندې نازل شو. او یو غږ د آسمانه راغی چې وی ویل ته زما ګران زوی چې له تا نه راضي یم. عیسی د تعمیدي غسل نه وروسته هر ځای ته تله او د هغه پیغام نه د هغه واکمنۍ څرګندېده. د مریم زوی نه دی؟ دی که نه؟ غلی شئ. د خدای روح پر ما باندې دی. زه انتخاب کړی یم چې بېوزلو ته د ژغورلو زیری ورکړم. خدای پاک زه رالیږلی یم چې بندیان آزاد او ړانده بینا کړم، چې مظلومان آزاد کړم، او دا اعلان وکړم چې هغه وخت راغلی دی چې خدای به خپل خلک وژغوري. څنګه ښې خبرې کوي. نن د خدای پاک د کلام دا برخه چې تاسو واورېده پوره شوه. د خدای کلام پوره شو؟ دا وعده خو یوازې مسیح پوره کولی څنګه باید پوه شو؟ دا متل به راته ووایي. ډاکټره ځان د هغه خبرو خلک حیران کړل او د هغه په معجزو ډیرو خلکو پرې ایمان راوړو. راغله. دا ښځه بیا دا کار کوي. دا څوک دی؟ دا هغه استاد دی چې ناصرین راغلی دی. عیسی. سلام. سلام. دې ځینه لاړه شه، دا ستا ځای نه ده. استاده پرېږده، هغه د دې ارزښت نه لري چې څوک ورته وګوري. هی مریمې، هی د ناصري عیسی له موږ نه ته څه غواړې؟ موږ تا پېژنو ای د خدای قدوسه. چپ شئ. ای پیریانو، له دې ښځې څخه راووځئ. مړه شوه. هغه یې مړه کړه. وګورئ دا څه کوي. نه، پاک کس به داسې کار نه کوي. ای مریمې، د ابراهیم لورې، هغه ښه شوه. ژوندۍ ده. دا یو معجزه ده. دا سړی څوک ده؟ حتی پیریان هم د هغه امر مني. دا معجزه ده. دا معجزه ده. څنګه امکان لري؟ مننه. مننه.
مننه مننه. د هغې ورځې وروسته زه د هغه پیروه شومه. ما غوښتل چې خدای زما نه خوشحاله شي. زما په ژوند کې هیڅ عزت نه و. عیسی زما عزت ما ته بیا راکړ. د هغه قدرت زما پیریان وویستل. او ګرانې سکینې. دینا جانې تا په خپله د عیسی معجزې لیدلې دي. هو نو ګوره ما هر څه د هغه پسې پرېښودل او نورو ډیرو هم دا وکړو. زموږ بدن او روح دواړه وږي وه او یو کس ته مو اړتیا درلوده چې موږ ته د خدای لاره وښایي. د خلکو په ژوند کې هیڅ امید نه و پاتې، خو هر ځای ته چې عیسی تلو امید به یې د ډالۍ په ډول ورکاوه. دا څوک دی؟ دا ځوان د خپل مور یوازینی زوی و. پورته شه ځوانه. زمونږ ترمنځ یو ستر نبي راښکاره شوی. خدای راغلی چې خپل خلک وژغوري. که صرف خپلو ملګرو سره مینه لرئ دا څه مهرباني ده. ځکه ګناهګاران خو هم داسې کوي. که د خلکو د خو په بدله کې نیکي کوئ بیا څه مهرباني ده. ګناهګار هم دا کوي. دا څه کوي؟ هغې سره خبرې کوي. دا څه کوي؟ نه، د دښمنانو سره مینه وکړئ او ورسره ښه وکړئ، پور ورکړئ او بیرته یې مه غواړئ او لوی اجر به پیدا کړئ او د خدای روحاني خلک به شئ. خدای پاک ناشکرو او ګناهګارو سره هم ښه کوي. رحم ولرئ د آسماني پلار په شان. عیسی په خپل تعلیم کې وروښودل چې خدای بدکاران د دښمنانو غوندې نه ګڼي چې ویې وژني، خو غواړي چې هغوی لکه ورک شوي پسونه بیرته خپلې رمې ته راوبلي. موږ خو کلونه راهیسې د پردو او شړل شوو خلکو سپکاوی کاوه او موږ په دې ونه رسېدو چې د خدای بې پایانه مینه د هغو کسانو دپاره هم وه تر څو چې عیسی د سامري کلي نه تېرېدل غوره کړل. دې ښځې نه ولې کرکه کیږي؟ هغه کافره ده. دغه دلیل بس نه راځئ چې ډوډۍ واخلو. استاد راته په تمه. لږ اوبه ماته راکړه. ته یهودي یې او زه یو سامري ښځه یم. څنګه ما نه اوبه غواړې؟ که د خدای په بښنې پوهېدلې او اوبه غوښتونکی دې پېژندلی نو تا به د هغه نه غوښتلی چې د حیات اوبه درکړي. ښاغلیه،
ته بوشکه نه لرې او څا ډېره ډوبه ده، څنګه له څا څخه اوبه راباسې؟ زموږ دا څا د حضرت یعقوب وه، هغه اولادونو او رمو سره د ده نه څښلې. ته څه فکر کوې چې تر حضرت یعقوب نه جګې؟ هر څوک چې دا اوبه څکي بیا تږی کیږي، خو هغه اوبه چې زه ورکوم بیا نه تږی کیږي. او زما ورکړې اوبه به په انسان کې د همیشه ژوند چینه شي چې تل به خوټیږي. ښاغلیه، دا اوبه ما ته راکړه تر څو بیا تږې نسم او د اوبو لپاره دلته بیا رانسم. لاړه شه، خپل خاوند راوله. زه خاوند نه لرمه. تا رښتیا وویل چې میړه نه لرم. تر اوسه 5 ځلې واده شوي او چې اوس ورسره ژوند کوي، په رښتیا چې ستا میړه نه دی. تا رښتیا وویل. ښاغلیه، ښکارېږي چې ته نبي یې. زموږ سامري نیکونو په دې غره د خدای عبادت کاوه، خو تاسو یهودیان وایي چې باید په اورشلیم کې وکړو. ای ښځې، زما خبره واوره. داسې وخت به راشي چې د آسماني پلار عبادت به نه په دې غره او نه په اورشلیم کې وشي. تاسې سامریان نه پوهیږئ چې د چا عبادت کوئ، خو داسې وخت راځي چې اوس پیل دی چې د خدای د روح په توان سره د خدای رښتینی عبادت به وکړی شي. یو پاک او صادق عبادت چې خدای یې رانه غواړي. خدای روح دی او انسان یوازې د هغه په قدرت سره د دې حقیقي خدای عبادت کولی شي. هماغه ده. ولې د هغې سره خبرې کوي؟ خبر نه دی چې څوک ده. زه پوهیږم چې خلاصوونکی مسیح چې راشي نو هر څه به راته ووایي. زه هماغه یم. راځئ هغه سړی ووینئ، هر څه چې ما کړي راته یې وویل. ګمان کومه دا مسیح دی. مسیح؟ نه، هغه واده شوی مسیح. راځئ ووینئ، راځئ. استاذه، یو څه وخوره. زه ډوډۍ لرم او تاسې د هغه په هکله نه پوهیږئ. آیا بل چا ورته ډوډۍ راوړي؟ زما ډوډۍ دا ده چې د خپل استوونکي پیروي وکم او راسپارلی کار ترسره کړم. فصل پوخ شو او د لو په انتظار دی. وګوره څومره خلک راځي. دا ښه زیره د سامریانو لپاره هم دی. د ښار خلک د عیسی لیدو ته راغلل او د هغه نه یې وغوښتل چې هلته پاتې شي او هغوی ته لارښوونه وکړي. موږ 2 ورځې هلته پاتې شو او ډېرو سامریانو په هغه باندې ایمان راوړو. آیا څوک په اندېښنو خپل عمر زیاتولی شي چې دا وړوکی کار نشئ کولی؟ نو بیا ولې فکر کوئ؟ وګورئ ګلانو ته څنګه لویږي، هیڅ خواري نه کوي. سلیمان پاچا هم نشو کولی چې داسې ښایسته جامې واغوندي. که خدای پاک هغه واښه چې سبا په اور کې سوځي د ګلانو په پاڼو یې پټوي، تاسو ته به ښایسته جامې در نه کړي؟ ای کم ایمانو، زموږ ایمان زیات کا. که د شړشم د دانې قدر ایمان ولرئ، د توت ونې ته ویلی شئ
خپلې ریښې وباس، سیند کې شنه شه، نو هغه به ستاسو امر ومني. ګناه ته به لمسول کېږئ، خو افسوس په حال د لمسونکي. څوک چې ناپوه خلک ګمراه کوي، ښه به وي چې د ژرندې پلې غاړه کې واچول شي او سیند ته وغورځول شي. واورئ چې د خدای پاک پاچاهي څنګه ده. دا داسې ده چې یو سړی د شړشمو تخم په خپله ځمکه کې وکري، شړشم لوی شي، ونه ترې جوړه شي او مرغان په هغه کې ځالې جوړې کړي. زه نه پوهېږم چې دی څه وایي. مالې ټولوونکو او ګناهګارو سره یو ځای روټۍ خورئ. د جوړو ډاکټر ته ضرورت نه وي، بلکې د ناجوړو. زه د ښو خلکو توبې پسې نه یم راغلی، بلکې د ګناهګارانو. که په چپنه یې لاس ووهم جوړه به شمه. چا زما په لمن لاس کېښود، یو چا زما په لمن لاس کېښود، ځکه پوه شوم چې ما نه یو طاقت لاړو. ما ستا په لمن لاس کېښوده، 12 کاله مې د وینو تکلیف وزغمه. ما ډېرې درملنې وکړې خو روغه نه شومه. خو ستا په لمن مې چې لاس کېښوده جوړه شومه. لورې، ستا ایمان ته جوړه کړې. په سلامتۍ ځه. مننه. هغه ته یې لور وویله؟ او هغه څوک چې د شریعت له مخې 12 کاله ناولې وه. عیسی د هغې ناولي پاکه کړه. زیاته شفا په څه لاسته راځي؟ د عیسی په قدرت یا د هغه په زړهسوي؟ ای وړوکې ډلې، مه ډارېږه. آسماني پلار به تا ته خپله باچاهي درکړي. خپل ټول شیان خرڅ کړئ او پیسې غریبانو ته ورکړئ. د ځان لپاره داسې خزانه جوړه کړئ چې په اسمان کې هیڅ وخت له منځه لاړه نشي. هلته غل نشي تلای، نه یې چینجي خوري، او ستا زړه به همیشه ستا خزانې سره وي. ګرانې خورې، د ناروغۍ نه روغه شوې. وګورئ هغه روغه شوه. وګورئ روغه شوه. راشئ وګورئ. یوه بله معجزه. شکر خدایه، 18 کالو راهیسې مې دومره تکلیف درلوده. خدای دې تا سره ښه وکړي. هفته کې مو د کار 6 ورځې دي. په هغو ورځو کې روغېدو ته راشئ، نه د عبادت په ورځ. ای منافقان،
داسې څوک شته چې د عبادت په ورځ خپله غوا یا خره اوبو څښلو ته خوشي نه کړي؟ د ابراهیم د کورنۍ دا ښځه چې 18 کاله د شیطان په قید کې وه، ولې د عبادت په ورځ یې نشي ازادېدلی؟ استاذه دا ښځه د زنا په وخت کې ونیول شوه. زموږ په شریعت کې موسی وایي چې داسې یوه ښځه باید سنګساره شي. هو سنګساره یې کړئ، دا زناکاره ده، سنګساره یې کړئ. تاسې څه وایې؟ استاده مونږ سره 2 شاهدان دي. دې ښځې سره باید څه وکړو؟ په تاسې کې څوک چې بې ګناه وي اوله تیږه دې هغه وولي. ای ښځې دوی چیرته لاړل؟ څوک نشته چې تا محکومه کړي؟ نه ښاغلیه. نو زه هم تا نه محکمه کوم. لاړه شه او نوره ګناه مه کوه. ما پورته کړ. زما په اوږو پورته شه. اوس یې وینې؟ هو اوس عیسی مسیح وینم. زمونږ شریعت نه مني. د سبت په ورځ کار کوي. د ګناهګارانو ملګری دی. که چیرې پیدو مخته لاړ شي ټول به په هغه باندې ایمان راوړي او د روم حکومت به د خدای کور راته وران کړي. هغوی عیسی ګیر نه کړی شو او ګڼ خلک د هغه پیروان شوي وو. نو هغوی پریکړه وکړه چې دا د هغه دعوا به ختمه کړي چې هغه ځان ته وعده شوی مسیح وایي. بیا هغوی یو خاین کس پیدا کړ. عیسی اکثر خپل شاګردان د دعا دپاره زیتون غره ته بیول، خو په هغه شپه هغه ډېر خفه ښکارېده. ولې ویده یې؟ جګ شئ، دعا وکړئ چې په ازمېښت کې ونه لویږئ. یهودا ته ما د انسان زوی په ښکلولو تسلیموې؟ استاذه ژړی ووهو. هغه ونیسئ. نورې پرېږدئ.
زه یاغي یم چې تاسو تورې په لاس ما پسې راغلی. زه هره ورځ د خدای په کور کې در سره وم، ولې مو نه نیولم؟ خو دا اوس ستاسې وخت دی چې پکې تورې تیارې حاکمې دي. ونیسئ. بل ملګری خاین جوړ شو. د هغه د شاګردانو څخه یو. دا زموږ ډېر یو اعتباري کس و چې ونه تښتي. ښه هغه شپه عسکرو پر هغه ملنډې ووهلې او هغه یې ډېر زیات وواهه. وایه چا ووهلې؟ ووایه څوک دې وهي؟ بس کړئ، ما وویل بس کړئ، جرګې ته یې راولئ. وایا آیا ته مسیح یې؟ که ووایم یقین به ونه کړئ. که له تاسو نه پوښتنه وکړم ځواب به رانه کړئ. خو د نن نه پس زه د انسان زوی د قادر خدای ښي لاس ته به ناست یم. نو بیا ته د خدای روی ته وایې چې زه یم. هغه کفر وویلو. تاسو د هغه کفر واورېدل؟ هر څه چې وویل واورېدل. مجرم دی، باید ووژل شي. موږ به دې والي صاحب پیلاطوس ته بوځو. نو هغوی هغه د روم والي پیلاطوس ته راوستل. پیلاطوس یو بې رحمه والي و او په زرګونو خلک یې په صلیب باندې وژلي و. تاسې سهار وختي دلته له مانه څه غواړئ؟ دی زموږ خلک بې لارې کوي. ته د خدای په کور کې شور ماشور جوړ کړ. دا مجرم دی، خلکو ته وایي چې مالیه مه ورکوئ او ځان ته مسیح وایي او هم باچا. باچا؟ د یهودو باچا یې څه؟ دا ته وایې موږ بیله د روم امپراتور بل باچا نه لرو. هغه باید مړ کړی شي ځکه چې هغه دعوه کړې ده چې د خدای زوی دی. دا سړی راته بیخي بې ګناه ښکاري. د متروکو د وهلو نه وروسته به یې آزاد کړم. که یې خوشې کړې نو د امپراتور ملګری نه یې. په صلیب یې ووژنئ. هو په صلیب یې کړه. ته او ته ویوهئ. هر څوک چې د بادشاهۍ دعوه وکړي هغه د امپراتور پر ضد پاڅون کوي. پیلاطوسه ولې ځنډ کوې؟ مړ یې کړئ، د صلیب په مرګ مړ یې کړئ. هغه بې ګناه دی. مصلوب یې کړئ. ویې وژنئ، مصلوب یې کړئ. ته اوچت که، زر شه، وروسته شئ، شاته شئ، هغه پرېږدئ. شاته شئ، شاته شئ، وروسته شئ، د دې نه لرې شئ، لاره پرېږدئ. ځئ ځئ، د مخې نه لرې شئ.
لرې شئ پورته شه جګ شه ځه دې خوا راځه زر شه زر شه راځه زر شه صلیب ودروئ پلاره دوی وبخه نه پوهېږي چې څه کوي آیا ته مسیح نه یې ځان او موږ وژغوره خدای نه ډارېږي هغه لکه زموږ په مرګ محکوم دی خو هغه هیڅ ګناه نه ده کړې عیسی ته د خپلې باچایۍ کې ما په یاد ولره دا زما وعده ده ته به نن ما سره اسمان کې یې د غرمې 3 ساعتو دپاره توره تیاره شوه پلاره زه خپل روح تا ته سپارم عظمت او جلال دی وی خدای ته دا سړی اتمن چې پاک او صادق وو په مذهبي جرګې کې د ارمتیې نه یوسف نومه یو ښه سړی و چې د عیسی په ضد نه و هغه د پیلاطوس څخه اجازه واخیسته چې د عیسی مړی د عبادت ورځې نه مخکې په قبر کې کیږدي وبخه موږ د عیسی مړی لیدل غواړو ښه شو چې راغلی خو زر شئ د عبادت ورځ نږدې ده
هغه یې ولې ووژلو؟ که هغه د خدای لخوا و ولې یې پرېښودل چې مړ یې کړي؟ دا زما سوالونه هم به پیریانو او حتی مړو هم د عیسی څخه اطاعت کول. دا یې نه شو ایسارولی؟ 3 کاله زه په دې هیله د هغه پیروه وم چې هغه وعده شوی مسیح دی. زه یې خوشې کړم. ما به څه کول؟ دا یوه غمګینه کیسه ده. خو په آخر کې دا غم په خوشحالۍ بدله شوه. د یکشنبې په ورځ سهار وختي چې د عیسی په صلیب کېدو 3مه ورځ وه، موږ څه عطر واخیسته او قبر ته لاړو. تیږه لرې شوې ده. زموږ خبرې واورئ. تیږه لرې شوې وه. موږ ننوتو. عیسی مړی هلته نه و. مړی د قبر نه ایستل شوی دی. نه پوهېږو چیرې دی. څه وایې؟ د عیسی مړی نه و؟ لاړ شئ په خپله وګورئ. وروسته له دې چې پطرس قبر ولیده، نورو شاګردانو ته لاړ. زه د باندې حیرانه پاتې وم او ژړل مې. عسکرو به وړی وي او یا مشرانو. ټول ارمانونه مو غرق کړه. مړی خو به یې موږ ته پرېښی و که نه؟ اے ښځې ولې ژاړې؟ هغوی زما ښاغلی وړی. خبره نه یم چیرته یې ایښی. اے ښځې ولې ژاړې؟ د چا په لټه کې یې؟ ښاغلیه، که چیرې تا هغه وړی دی ووایه چیرې ایښی دی، تر څو لاړه شم او بیرته یې راوړم. اے مریمې استاده، په ما لاس مږده، ځکه زه تر اوسه خپل آسماني پلار ته نه یم تللی. ته ژوندی یې؟ لاړه شه او دا زیری زما ورونو ته ورکړه. تا موږ نه یو هیر کړي. خدای زموږ مل دی. هغوی خبر کړه. ما څښتن ولیده. ما مسیح ولیده. بیرته را ژوندی شو؟ هو. څنګه؟ مرګ ونه شو ساتلی. نو هغه بیا ولې مړ شو؟ تر څو مرګ ته ماتې ورکړي. زه په هغه ورځ پوهه نه شوم، خو وروسته څو ځلې عیسی موږ ته ښکاره شو او موږ یې پوه کړو. د عیسی د راتګ نه سلګونه کلونه مخکې پیغمبرانو ویلي وو چې مسیح به تکلیف زغمي. اشعیا نبی لیکلی دي چې زموږ د ګناهونو په خاطر هغه زخمی کړی شو، زموږ د شرارت په خاطر هغه ووهل شو، هغه وځپل شو،
ترڅو موږ سلامته اوسو. د هغه د زخمونو څخه موږ روغ شولو. حضرت موسی ویلي و هر څوک چې په ونه ځوړند شي په هغه د خدای لعنت شوی وي. کله چې عیسی پر صلیب باندې مړ شو هغه زموږ د ګناه لعنت خپل په غاړه کړ. د هغه قرباني او بیرته راژوندی کېدل موږ د شیطان بند نه خلاص کړو. هغه موږ د تیارو څخه وژغورلو او زموږ د ژوند نه ویره او شرم لرې کړ. دا هماغه برکت و چې خدای زموږ نیکه ابراهیم ته وعده کړې وه چې د نړۍ ټول خلک به د هغه د لارې برکت ترلاسه کوي. ټول خلک او ښځې هم؟ عیسی ماته د ابراهیم لور وویل ته هم د هغه ګرانه لور یې او هغه غواړي تا ته ډېر برکت درکړي لکه د وینو تکلیف لرونکې ښځه چې عیسی هغه روغه کړه یا لکه ما. اوس نو ژوند مو باید د ویرې او بې ارزښتۍ نه خلاص وي او د خلکو په وړاندې سپک نه یو. عیسی مسیح وویل د خدای روح پر ما باندې دی. زه انتخاب کړی یم چې بې وزلو ته د ژغورلو زیری ورکړم. خدای پاک زه رالیږلی یم چې بندیان آزاد او ړانده بینا کړم، چې مظلومان آزاد کړم او دا اعلان وکړم چې هغه وخت راغلی دی چې خدای به خپل خلک وژغوري. عیسی خلک لمسول چې پکې د ناپاکې مرزونو لرونکې ښځې هم وې. ټول یې روغ کړل. هغه کشرو او مشرو ته، ماړه او مسکینانو ته، ښه او ګناهګارو خلکو ته لارښوونه کوله او خپله لوړه مهرباني یې ورښودله. هغه خلک روغ کړل، پیریان یې وشړل او سړي ښځې ماشومان د شیطان بند نه خلاص کړل او وښودل چې هغه په ټولو پیریانو باندې قدرت لري. عیسی چې انجونه او هلکان را ژوندي کړل نو په مرګ باندې هم خپل قدرت وښود. کله چې هغوی عیسی پر صلیب باندې مړ کړ شیطان او پیریانو ګمان کاوه چې کامیابه شول، خو عیسی چې را ژوندی شو نو شیطاني واک او مرګ ته یې ماتې ورکړې. نو بیا هغه مسیح و یوازې واده شوی مسیح چې د خدای لخوا رالیږل شوی و وکولی شول هغه عجیبه کارونه وکړي چې عیسی وکړل. یوازې داسې څوک چې د عیسی غوندې رحیم، قادر او امین وي زموږ د باور او د مینې وړ دی. کله چې خدای نړۍ پیدا کړه نو د هغه مقصد دا و چې آدم او حوا د هغه حضور کې یو خوندور ژوند وکړي. موږ چې پر خدای باور ونه کړ نو د هغه نافرمانۍ مو وکړه. دې شرمناکې عمل موږ خدای نه بیل کړو او د سړي او ښځې ترمنځ نږدې اړیکې هم پرې وشلېدې. موږ هم دې نافرمانۍ ته ادامه ورکړه. مقدس کتاب وایي هیڅوک بې ګناه نه ده او د دې ګناه پایله مرګ او د خدای څخه بیلتون ده. خو خدای په دې خوشحاله نه و چې موږ د هغه د مینې نه محروم پاتې شو او د ګناه په شرم او ویره کې ژوند وکړو. اول خدای یو پسه د ابراهیم د زوی په ځای مړ کېدو ته تیار کړ او وروسته هغه عیسی زموږ په ځای مړ کېدو ته راولېږه. عیسی په خپل مرګ ژوند او راژوندي کېدو د خدای او د توبهګارو پیروانو ترمنځ ښه اړیکې بیا برابرې کړې. که موږ مړه هم شو د خدای سره دا نږدې اړیکې نه ختمیږي. پر صلیب باندې یو مرګحالی مجرم په عیسی باندې ایمان راوړ او عیسی ورسره وعده وکړه چې نن به زما سره په آسمان کې یې. پر عیسی باندې ایمان راوړونکي به له ابدي سزا څخه خلاص وي او تل به د خدای سره ژوند کوي. څنګه چې رښتینی پیرو شو.
عیسی به ما قبلوي؟ هغه زه او مریم قبول کړو. دا به څنګه وي؟ باور پې وکړه، غوښتنه ترې وکړه، د هغه سره خبرې وکړه. ای خدایه زما آسماني پلاره، ته قدوس او عادل یې. مننه چې زه په تا ګرانه یم، زه یو ګناهګاره یم. مننه چې واده شوی مسیح دې راولېږه تر څو ګناه او د شرم لعنت له منځه یوسي. مننه چې هغه زما په ځای مړ شو. غواړم د خپل ژوندي خلاصونکي څخه پیروي وکړم. مننه چې زه دې وبخلم او زه دې قبوله کړم. آمین. 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 مننه. مننه. عیسی وویل زما پسونه زما غږ اوري، زه هغوی پیژنم او هغوی زما پیروي کوي. عیسی تا پیژني ربکا جانې، ته هغه باندې ډېره ګرانه یې. دا د ابدي اړیکې شروع ده چې مخته ځي کله چې موږ هغه وپیژنو او اعتماد وکړو. موږ د هغه د کلام په اطاعت سره مخته ځو او ایمان سره په دعا کولو، او ایمانداران باید ښې اړیکې ولري. او موږ له نورو سره هم د هغه په هکله خبرې کوو او د عیسی خبرې په یاد ساتو چې هغه وویل خدای مو وساته. د اسمان او ځمکې ټول واک ماته راکړل شوی دی. نو لاړ شئ او ټول قومونه زما پیروان کړئ او د پلار د زوی او د روح القدس په نامه د پاکۍ غسل ورکړئ او هر څه چې ما ویلي دي خلکو ته یې ورزده کړئ تر څو ښه یې ترسره کړي. او وګورئ زه به تل تاسو سره یم تر اخره پورې. آمین.